خدایا ته خو په ما خپل رحم او فضل وکړي یا الله چې زه وایم نو الله پاک په باندې اوس خپل فضل او رحم وکړي ته ما ته دا ووایه که نه ها کېناستم الله دې خوشحاله کړه وایه ته ما دغه خپل عیسه کله راکړې ما ته دا ووایه ولې دې څه تا موږ سره ایښودې بس 100 روپۍ میاشت مې سره کړې ده د ملچکي خان اجرې ته هم نیمه ترې خوا له لار کې مخکې راغلي وو وایي څه مسله ده ولې داسې خفه راخفې مې انګوره له خدای پاک راکړې ده 2 لیشتې جبه ده ورسره او د کور یې راشړلې مو زوی مې هم دله شوي دي چې کله ما سره یو ځای نو ښه پیسې به یې راوړلې ګټلې به ما له خوراکونه هم راکولو او چې کله مې دا جینۍ راباده کړې دی دا هر څه نه خلاص یم او د کور نه مې وشړلی یم زما خبر ته کېږه عالمان صاحبان وي که نه بلکل چې پردی لور دې راوسته که نه نو ته هغې د لور ځای ورکړه ابه تاله د پلار دی صحیح ده که نه بلکل تاسو چې پردی لوریانې راولئ که نه نو تاسو هغې ته د خرې او د سپۍ په نظر ګورئ ولې ستا د زوی پسې زه راغلم که تا وله غوښتې ما وله په ښه عزت باندې غوښتې ما پر تنهایي باندې راواده کړې خو تا ته ما د لور په خیال وکتله خو تا ما ته نه سړی وي او نه دې راته پلار وي او ډېره بېعزتي تا زما په دې کور کې وکړله د زوی په مخ کې ما راله بېعزتي وکړه تا چې به ما ته راستغې او سپورې د ښار وې که نه که چای به ناوخته شوم به خبرې وي که روټۍ به د ماسپښینې ناوخته شوم به خبرې وي دا خو انسان دی زما د کور یو غم و 100 کاره زما په سر و خامخا لږ خلک صبر وکړي چې خیر دی دا هم په کور کې یو کسه ده کله به مې ځای جارو کوو کله به مې لوښي انځل کله به مې اوړه اخل پوه شوې که نه تا به لږ صبر کوو که نه تا چې به دونه ژبه ما پسې راوویسته ما تا ته تقریبا 2 کاله د پلار په نظر وکتل خو تا ما ته د لور په نظر ونه کتل ته چې کله په کور کې وي او پیغله وي نو پلار به جومات ته مانځله لاړو او واپس چې به کور ته رالو نو تا بچی تیاره کړې وه هغه ته به د کېښودی او زه چې جومات ته مانځله لاړ او رالم نو بیا لکه د سپو په شان ناست یم کله مردکي ته مې لکه پاسه راخو به ورته هم اوده مونځ او دس تاسو شته نه تاسو ما له چې په وخت باندې څه پخه کوې ما چې به پلار له پخوله که نه نو زما مور به د کور غون کار راغونډو صرف چای به ما پخوله او ستا کور خو د پېښور سری ده هغې که خو چې انسان کیني نو یو کار پکې نه دی 100 کاره دي ستا په کور کې ستا په کور کې ما سره 2 زنانه کم دی زما کور د برکت نه ډک دی او په دې کور کې ما سره د خدمت څوک هم نه یو په دې کور کې به چې کوم دي د دې مردکي خدمت ما کوو چې به سره ما پخولی یو اوس هم تاسه که نه دا خبرې مبرې پرېږده یو بس ما د خپل حصه راکوه د میاشتې ما له 100 روپۍ رالېږي یا به پسې زه راځم او یا بیا د ملچکي خان اجرې ته رالېږي د هغه نوکر به ما له کور ته وړي نو ما سره دونه ټیم نشته ستاسو ځکه چې ستاسو زما ډېره زیاته بېعزتي کړې ده داسې چل دی چې تا سره خبره زما خاوند کړې وه ته به داسې چل وکړي چې هغه بوزبادو پسې به ګرځي بوسې چې ټولو برباد کړي هغه پسې به ګرځي ستا زوی دی که نه دقه تیره ونیسه او په دغه بار اونو کې ځوړند که چې تر کومې 100 روپۍ نه در کړې که نه چې پرې یې نه راځه بېبې راځه ویم دا کور د زما دا ستا کور دی ویم بېبې دې ښځه خوشحال کړې ده چا ته دې لګیا ده بڑاسی پیشکا کړي ها ته راځه تسبیح اړی ما ته ښکاري هلکو ته ناسته راځه نه مړه څوک نه وه پاکه روز باندې مې را باندې رور راغی سمې بې عزته کړم ما ته وایي دا موبایل در سره کم دی ما ورته دا مې ځان له په کچکونه اخېستی ډېره مړه کم بېخند دی زما تپوس نه کوي صحیح ده نه زه به درته بیا سوال جواب وکړم که نه زه چې چا سړي ته جسم یم زه به درته بیا موبایل خو ما سره دی میسج به راته وکړم نه مړه نه په ارام کښېنه زما یو صرف ته خوښ او ولې زه به څه کوم دوی رالي او رالم دا بیا څوک وو دا مې خور ده که نه راځه که نه بېبي دا بېبي ده مور ستړې مه شي دا خو مې اړو لیدلې نه وه څنګه لیدلې نه وه ډوډۍ به وکړو د خدای نعمت دی ما خو بېګا ځان چې دې په ویکسو غوړې کړې وي ځان یې رانه بیا دې ته ورسولي مورې څنګه اخی به مور دې ښه ده مخ دې خاورې شه خلکو کار چې څوک راشي برقتې والي او څه خو دې لا بیا خوا کوي به زه بیمار یم که نه ته به مې د پرونه داسې دې ته وره بېبي بېبي ته خو مشره ښځه که نه تا خو ډېره زیاته تجربه ده زما تجربه را صبر وکړه دا چې ګور خو ما سره هسې نه کېږي او دا دې پرونه داسې په موبایل باندې خبرې کوي دا څه لوبه ده
دې څه وي چې 400 دي ته درکړم بیا به روزې دا مې خور ته وي نهایت نه ده زما خور نهایت خو دې په دغه کې پرته ده واه نهایت دلته په خټکو پل کې پرته ده ولې نه کېږم ستا کور ماته معلوم ستا په 400 کې یوه خورم نشته نهایت سره لګیوم د هغې د لیور واده دی ما وی غفور مارکیټ ته راشه مې زه به له جانې وایم بیبي دا راته ووایه که نه د دې هغه خور نه आवाज आहे ना रे कटापट خو आवाज نری وي بچي دې ما ته پرون وی هغه आवाज ته په دا څړو دا هغه خو د نری आवाज دا هغه خو په आवाज خلک میمیږي دې سم شقه یا فاطمه په موبایل خایا کوم دې موبایل ما سره نشته ما سره نشته موبایل تکیرا کړه موبایل دې څه کو نشته را سره موبایل کوټه کې پروت دی او چا کوټه کې نه تاسو خبرې کولې خبرې دې چا سره کولې تانو تا بچا سره کې تار دې نو چې خلک دې تاسو ته واده کې جا بلر چا پڅ تاسو پاسه خدای وباسه درشم دا وسره چې تختی وسره تاسو چې په ما دا تړل پرانستل ما پورې کوي نو ګورم موبایل کم دی ما سره لام تباو برباد کوم دې دا دې کینه کومه ده دا په ما سره یو درېږه دا بروکه دا به څو ټوله دا به زه د بسپینې زوی له وړم هغه به په دوست ټوله ټوله پته ولګي دا ډیټا میټر دې نه پېژنم خو زه راته یو خبره ما تا سره څومره د عزت ژوند تېر زه ګورم چې څوک بیبي باندې راکه څه نه شو باندې راکه الو څوک دی زما خور مې د نهایتو خودنا بیبي بچي الله سړی دی الله سړی دی بجانې ممتاز ونه پیژندم الله سړی چپکه بیبي خاندي ځای وا نهایتو نهایت نه ده والته نهایت دا کې کنه نهایت راځه کنه وای الله دې مخ نهایت نه ده نهایت تا وای ما ته چې چلو دې تبا برباد کړې مګر وای موخه بیبي موخه وای موخه کنه دې شرم شرمې دا شرم په پاتې دا بچا پچې تختی ورچا کوټه کې وګوره پاندو کې به تیار کړی پاندو کې تیار کړی دي چې آجی جن بخې دا تانه به قشته بسته ټول روز پاغل ته په پټو کې غیا غاله کې به دا غتا اخلا بیبي دا څه کار کټ کړی مې دي راځه تاسو سم کوټه باندې سره نور می سره راځه چې څه بارو کسینګ ورچو به دې کوټه کې وګوره کو پاندو کې وینو رات ورچو وګوره چې کوټه کې پاندو کې منډو دا ولیا بچ زمان څو استاد پاره زپری خو په تا دا چکارو تاجی واسه تپری خو دینو ته خوخه نه وي ازي خوخنو هغه خو نو زما د کنه زی خوخنو منو ته چې خوخه وینو ته هغه دې ولې کو بل تر تعلقات دي تاسو سره سلامه یو لسکاله ما پور تیر کړو د روپې 100 پیراته نه کو او نن چې د ځینې ما پیدا شو نن پیسې ګانې مرا کې جوړې ګانې مرا لرالي کی نو د ما جوړ تعالی جامې پیزاد نه کولې نه کولې هغه ځان چاوړ کو پسې ځان چاوړ کو نو ځانې خانه هغه تعالی جامې پیزاد نه کولې تا بل سره تین تار واغشتو نو خامخ د سترګو تور خو بازار ته پیدا کې او ساتو مخت خاورې شماز بیرې ته لراږي مخت خاورې شماز بیرې په ما دې کور ولې روانه ستا د لاسه د خاون پرېښې ما